تازه خبر د امیر المؤمنین شیخ هیبت الله په امر استشهادي ځواک پاکستان ته د تګ لپاره چمتو شو. سلام ستړي مشي په سر کې یادونه کوو کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان له وروستیو هوایي بریدونو وروسته د افغانستان د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخندزاده د ځانګړي استشهادي ځواک د چمتووالي امر کړی دی. د سرچینو په وینا دا ځواک د دفاع وزارت تر چوکاټ لاندې تنظیم شوی او اوس د احتمالي ماموریتونو لپاره تیار ساتل کیږي. د راپورونو له مخې دغه استشهادي ځواک هغه جنګیالي دي چې د ځانګړو پوځي عملیاتو لپاره ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. ویل کیږي چې دا ځواک د تیرو کلونو د جګړو له تجربو جوړ شوی او د جګړې د سختو شرایطو لپاره چمتو ساتل کیږي. امنیتي سرچینې وایي چې د پاکستان له لوري وروستي بریدونه چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې ترسره شوي د طالبانو مشرتابه جدي غبرګون راپارولی دی. همدې وضعیت ته په کتو د اسلامي امارت مشرتابه خپلو پوځي قطعاتو ته د چمتووالي امر کړی او ویلي دي چې د هیواد د دفاع لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. د طالبانو ویاندویانو په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان حاکمیت او د خلکو امنیت د دوی لپاره لومړیتوب لري. د هغوی په وینا هر هغه اقدام چې د افغانستان پر خاوره ترسره کیږي او ملکیانو ته زیان رسوي له مناسب غبرګون سره به مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي شنونکي باور لري چې د داسې ځواکونو د چمتووالي اعلان د سیاسي او امنیتي فشارونو یوه برخه هم کیدای شي. دوی وایي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي زیاتوالی کولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا پیچلې کړي. بلخوا نړیواله ټولنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او د دواړو هیوادونو څخه غواړي چې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. د شنونکو په باور که سیاسي لارې غوره شي نو د جګړې د پراخېدو مخه به ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمو وضعیت توند شوی او د دواړو لورو ترمنځ لفظي او سیاسي فشارونه زیات شوي دي. کارپوهان وایي راتلونکي ورځې به وښیي چې دا وضعیت کوم لور ته ځي، خو ټینګار کوي چې د سیمې ثبات د ټولو لپاره مهم دی او د هر ډول پوځي کړکېچ پراخېدل به پراخې پایلې ولري. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.